دا یو وخت یوازې یو خیال و، یوه دنیا چې هلته ماشینونه فکر کوي. پریکړې کوي، احساس کوي، او حتی داسې وخت چې تر موږ به هم هوښیار شي. خو دا نور خیال نه دی، دا هغه راتلونکی دی چې دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې دي. یو نوی عصر چې انسان او روبوټ تر څنګ یو او بل ته ګوري، نه د خدمت لپاره بلکې د سیالۍ لپاره. نن به تاسو ته د روبوټونو د راتلونکي کیسه در واورو. را سره اوسئ او زموږ دا ویډیو تر وروستنیو شیبو را سره وڅارئ تر څو د روبوټونو په تړاو له نویو څخه خبر شئ. په تیرو څو لسیزو کې ټکنالوژي دومره چټکه وده کړي چې هغه څه چې موږ یو وخت یوازې په فلمونو کې لیدل، نن یې په رښتینې نړۍ کې تجربه کوو. له دغو پرمختګونو څخه یو ستر بدلون روبوټونه دي. هوښیار، دقیق او نه ستړي کېدونکي ماشینونه چې یو ورځ تر بلې د انسان ژوند بدلوي. خو پوښتنه دا ده چې د روبوټونو راتلونکی به څنګه وي؟ آیا دا به زموږ د ژوند کیفیت لوړ کړي؟ که به مو دنده، واک او خپلواکي راڅخه واخلي؟ روبوټ څه شی دی؟ روبوټ یو ماشین دی چې د انسان لخوا جوړ شوی. څو ځانګړي کارونه سرته رسوي. ځینې روبوټونه ساده او اتوماتیک دي. روبوټونه همدا اوس زموږ شاوخوا دي. که موږ فکر کوو چې روبوټونه یوازې د راتلونکي موضوع ده، نو دا خطا ده. همدا نن ورځ روبوټونه په بیلابیلو برخو کې کار کوي. فابریکو کې روبوټونه بې وقفې کار کوي، ماشینونه جوړوي، پرزې لګوي او تولید زیاتوي. روغتونونو کې ځینې جراحي عملیات د روبوټونو لخوا ترسره کیږي چې د دقیقوالي له کبله یې خطا ډیره کمه ده. رستورانټونو او هوټلونو کې خواړه وړل، پاککاري او حتی د میلمنو هرکلی هم اوس د روبوټونو په مرسته ترسره کیږي. ځینې روبوټونه د نظامي کارونو لپاره کارول کیږي، لکه بې پیلوټه الوتکې یا ځمکني روبوټونه. هانسون، ټسلا، بوسټون ډینامیکس شرکتونه له اوس داسې روبوټونه جوړوي چې نه یوازې انساني بڼه لري بلکې د انسان غوندې چلن هم کوي. په راتلونکو 10 کلونو کې دا احتمال شته چې روبوټونه به زموږ د ورځني ژوند عادي برخه شي. ښوونکي، موټر چلونکي، پیرودونکي او حتی هنرمندان به روبوټونه وي. روبوټونه د انسان لپاره اسانتیاوې رامنځته کوي، له خطرناکو کارونو څخه یې ژغوري، چټک، دقیق او بې خطا کار کوي. د وخت او انرژي په سپما کې مهم رول لري. خو په عین وخت کې ځینې اندېښنې هم شته. د میلیونونو انسانانو دندې له خطر سره مخامخ دي. د انسان پر احساساتو، اخلاقو او ټولنیز تعامل اغیز کولی شي. که مصنوعي ذهانت له کنټروله ووځي، د انسان لپاره یو خطرناک موجود هم ګرځیدای شي. کارپوهان وایي چې د روبوټونو راتلونکی به له 3 شیانو سره تړلی وي: هوښیاري، خپلواک تصمیم نیونه او د انسان ماشین ګډ ژوند. راتلونکي کې دا تصور شونی دی چې یو ماشوم به د روبوټ استاد نه یوازې زده کړې نه کوي بلکې له هغه سره لوبې هم کوي، چې ډاکټر به روبوټ وي یا ستاسو ملګری به یو مجازي ماشین وي. خو یوه ستره اخلاقي او انساني پوښتنه به تل مطرح وي: که روبوټونه انسان غوندې هوښیار او مستقل شي، آیا باید د انسان غوندې حقوق به ولري؟ دا پوښتنه لا هم نه ده ځواب شوې. روبوټونه د انسان د عقل او ټکنالوژۍ یوه حیرانوونکې نتیجه ده. دوی کولی شي ژوند اسانه کړي، خو که له کنټروله ووځي، ممکن همدا اسانتیا یوه لویه ننګونه شي.
نو باید احتیاط، اخلاق او هوښیاري له ټکنالوژي سره یو ځای شي څو راتلونکی امن، پرمختللی او انساني پاتې شي.